سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې یو ویډیو سایز کم کړو ملګرو. نو د ویډیو شریکولو نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږدئ. همدارنګه تاسو به زموږ د ټلیګرام چینل او واتساپ چینل لینک هم په ډسکرپشن کې پیدا کړئ که دغه زموږ د ټلیګرام چینل لینک او واتساپ چینل هم در سره جوین کړئ. ملګرو دلته په دې ټلیګرام چینل کې او واتساپ چینل کې مونږ اضافي معلومات هم نشروو ملګرو. نو را به شئ ملګرو، مثلا زه راځم ملګرو تاسو ته یوه ویډیو ښیم. دغه ویډیو چې کومه ده ملګرو د دې سایز ما دا ویډیو جوړه کړې ده په انشاټ باندې او د دې سایز چې دی ملګرو دلته تاسو ته ښیم. د دې سایز چې دی ملګرو 330.72 MB دی، یعنې 330 MB دی. نو څنګه کولی شو چې د دغې ویډیو سایز کم کړو؟ نو ملګرو په دې د دې سایز کمولو لپاره بل کوم اپلیکیشن ته تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو یې انسټال کړئ. را به شئ دغه انشاټ چې کوم یو دی ملګرو دغه به تاسو راخلاص کړئ. چې کله مو راخلاص کړ دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. دلته به راشئ په دا ویډیو باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ویډیو باندې کلیک کړه ملګرو بیا به راشئ په دغه نیو باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په نیو باندې کلیک کړه ملګرو په دغه ځای کې به هغه ویډیو انتخاب کړئ کوم چې غواړئ تاسو د هغې ویډیو سایز کم کړئ. زه راځم ملګرو دغه ویډیو غواړم چې سایز یې کم کړم نو په همدغه ویډیو ورته انتخابوم. چې کله مو ویډیو ورته انتخاب کړه بیا راځم په دغه ټیک مار علامه باندې کلیک کوم. چې کله مو په ټیک مار علامه باندې کلیک کړم ملګرو دلته تاسو ته هماغه ویډیو راځي چې کوم غواړئ تاسو د کومې ویډیو سایز کم کړئ ملګرو. او د دغې په سایز کمول سره ملګرو ستاسو کوالټي هم نه خرابېږي ملګرو. دلته موږ اوس ویډیو واچوله. را به شئ په دا پاس ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو دغه شان صفحې راځي. تاسو به راشئ د 1.0 چې کوم دی ملګرو په دې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه بیا به راشئ په دا جم آپشن ګورئ ملګرو په دې باندې به ورته کلیک کړئ. دلته به ملګرو دغه خانه کې چې کوم راغله دغه دا به وران کړئ. چې کله مو وران کړه ملګرو په دغه خانه کې به تاسو ورته 4.5 ولیکئ ملګرو. پوه شوئ ملګرو په دغه خانه کې به تاسو 4.5 ورته ولیکئ. چې کله مو 4.5 ولیکئ ملګرو باید د 4.5 نه ښکته یې ونه لیکئ ځکه بیا د ویډیو کوالټي خرابېږي. نو دغه کې په تر دغه شمېر پورې د ویډیو کوالټي نه خرابېږي او ویډیو سایز کمیږي ملګرو. بیا به راشئ په دا ټیک مار باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار باندې کلیک کړه اوس به راشئ په دا ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په ایکسپورټ باندې کلیک کړه دلته به دا ویډیو اتوماتیک روانې شي ملګرو. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. ښه ملګرو اوس تاسو ته ویډیو ښکته شوه. زه راځم خپلې ګالري ته هلته یې سایز درته ښیم ملګرو. را به شئ زه چې بایک په لاړ شئ. چې کله بایک لاړئ ملګرو دلته زه راځم خپلې ګالري ته ملګرو. اول تاسو دغه ویډیو ګورئ ملګرو د دې کوالټي هم چیک کړئ ملګرو. دغه ویډیو در سره وګورئ. ملګرو د دې کوالټي مو وکته. اوس راځم د هغې کوالټي هم درته ښیم او د دې MB سایز هم وګورئ ملګرو چې 330 دی ملګرو. همدارنګه اوس راځو ملګرو د هغې د MB سایز ګورو ملګرو. دلته راشم دغه ګورئ ملګرو اوس نوې ویډیو دلته نوې لیکلی د انشاټ نه راښکته شوه ملګرو. اوس راځم په دغه ویډیو باندې کلیک کوم. چې کله مو په ویډیو باندې کلیک کړم ملګرو دلته اوس په ویډیو پلای باندې درته کلیک کوم. اول یې کوالټي درته ښیم ملګرو. ملګرو تاسو یې کوالټي وګورئ ملګرو هېڅ کوالټي خرابه نه ده. همدارنګه ملګرو دلته راځو اوس یې سایز ګورو د 330 MB نه چې دی ملګرو 65 MB ته سایز راښکته شو ملګرو. همدارنګه تاسو کولی شئ د هرې ویډیو سایز راکم کړئ ملګرو. نو دغه وه ملګرو زموږ د نن څه ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او د چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږدئ. نور مفالات سپارم د لوی الله په امان.